ملګرو د طالبانو سره یم او د طالبانو یو کمانډان دی هغه ویډیو چې کوي دا نور چې دي نور به مې کمانډانان یې که نه خو هغه نه غواړي چې پکې راسي دی مه پکې راوله دا نور ملګري چې دي بس دا دی بیا د کمانډان نه لږ لاندې خو دا د نورو نه مشر دی غواړم دوی سره ځینې خبرې وکړم مجلس به سره کوو دوی دلته پیرې او ګزمې کوي امنیت ساتي دا د امنیت کیسه اوس سخته ده د هغه امنیت سخت و چې تاسو په غرونو کې جنګېدئ که دا سخت دی کوم یو سخت دی یا د اوس امنیت خو ډېر باندې سخت دی سخت دی دا ډېر سخت ولې دا هغه خو چې دونه مسؤلیت زموږ په غاړه کې نه و ښه د اوس امنیت چې دی ځکه د هر شي مسؤلیت زموږ په غاړه کې دی هر دی خلاص و د اوس امنیت ډېر باندې سخت که نه ته څه پکې وایې رښتیا هم همداسې ده که نه و دغسې خبره ده مخکې چې و د تېر جمهوریت کې چې و پړه پر دوی پر غاړه وه د ولسي خلکو او اوس چې دوی پړه زموږ پر غاړه ده ځکه چې اصول داسې را روان دي ځکه مخکې چې و موږ په غرو کې و مسؤلیت موږ د خپل ځان مسؤلیت و زموږ مسؤلیت د مشر په غاړه کې و او اوس چې داسې د ترتیب برابر شو اوس د مشر مسؤلیت زموږ مشرت د مشر په غاړه کې دی د ولس دا چې دی د ټول په مشوره کې دی د ټول په غاړه کې نو څومره تاسو دا ولس خوشحاله ساتلی شئ ځکه د دې معنا دا ده چې باید ولس درنه خوشحاله وي که نه مخکې خو ولس در سره نه و تاسو په غرو کې وئ مسؤلیت هم دومره ډېر نه و اوس مسؤلیت زیات دی څومره مو دې مسؤلیت ته پام کړی دی تاسو الحمدلله په سل کې 90% موږ د دغه کلرو لبنان کلرو هم الحمدلله موږ ورته مطمئن یو هم ورته جوړ یو هم ولس موږ سره جوړ دی هم د ولس سره جوړ هره خوا چې ولس د چا پر غاړه سو امارت او حکومت به هغه سره ګټي نو چې ولس سړي څه ناراضه سو حکومت چې اوري نو تو درګه دغه ملګری به مو غږو دوی دواړه به مو غسل لګ څه بس صحیح شو دلته مطلب دا چې دلته نور ملګری مسته خو ځان نه کوي دغه درې څلور ملګری به غږو درې څلور اخوا دي هغوی به نه خورو ازادي د څوک غواړي ودی غږی کنه نه دی غږی درګه دا سره پاتې شو دی ته څه فکر کوي دا د مشر خبره وکړه مخکې چې زموږ مسؤلیت زیات شوی دی کنه دا خلک کله کله شکایتونه درنه کوي نه فکر کوي چې مشکل د خلکو دی که ستاسو دی ولې نه سره جوړېږي نو خلکو خو پخوا شکایتونه کول اوس تا زموږ خپل حالات خپل ظاهري ولیدئ تا څه فکر کوئ پخوا دې څه فکر کوئ او اوس څه فکر کوئ تا زموږ پخوا څنګه خلک بولو چې دا طالبان به څنګه خلک چې دا وبه ویني یعنې دغه ژوندی به وي بوځي اوکې ستا په فکر سره څه راکوئ دا خلک دا طالبان څنګه او اوس ته وګوره طالبان حالات څنګه حالات دي تا ته به خپله دروازه نه پوهېږم له ما سره خو ښه یې ځکه چې کېدای شي ما وپېژنئ ځکه له ما سره ښه یې خو له عادي خلکو سره څنګه خو عادي خلکو دا لږ ګړی مخکې رالو خیر د هغو سره وګایېدلو خو څه مشکل موږ الحمدلله نه و سره د دې ځوان د دې خبره باید تایید کړم مخکې دلته خلک راغلل سلام مو سره وکړه دوی وایي چې موږ خوشحال یو له دوی نه خو دا د نجونو مکتبونه ولې نه اعلان کوئ نو پر دې باندې سوچ روان دی انشاءالله الله به سي دا د امیر المؤمنین امر دی په دې کې نور مداخله کولی نه شي په دې کې څه خبرې شته انشاءالله الله به سي د دې لپاره دا طالبان خفه نه شي ځکه چې اذان وشو او موږ خبرې وکړو دوی به خفه شي رانه په همدې ځای در سره مخکه کوو بیا به که ژوند ورسره غږېږو به روغ اوسئ